سلامونه مینه او درنښت الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. بعضې دوستان د دې پوښتنه کوي چې موږ کله کار ته اجازه لرو یا څومره وخت وروسته بیا کولی شو چې کار وکړو. نو عزیزانو لکه څنګه چې دغه په دې سکرین ګورئ دا معلومات د سټیزن انفارمیشن په صفحه او یا هم د ایمیګریشن په خپله صفحه کې تاسو کولی شئ چې وګورئ. بیا هم زه به پرې لنډه رڼا واچوم. عزیزانو که چېرې تاسو دلته درخواست ورکئ د پرندګي یا د نړیوال خوندیتوب یا اسایلم یا ازیل، نو تر 6 میاشتو تاسو ته جواب نه راغلی، تاسو کولی شئ چې د 6 میاشتو وروسته تاسو د کار اجازه واخلئ. یعنې څه معنا؟ په دې معنا چې مخکې تاسو کولی شئ درخواست ورکړئ وایي تر 6 میاشتو به تاسو 6 میاشتو که جواب چېرته درنغی نو 6 میاشتو وروسته بیا تاسو کولی شئ چې خپل کار ته دوام ورکړئ. یعنې په 5مه میاشت تاسو کولی شئ ورته درخواست ورکړئ. چې کله چې 5 میاشتې پوره شوي او جواب هم نه یې اخیستی، نو چې 5 میاشتې پوره شوي جواب هم نه یې راغلی، تاسو کولی شئ چې د کار دپاره درخواست ورکړئ. او بیا 6مه میاشت باندې چې که جواب نه راغلی درته منفي یا مثبت، نو تاسو کولی شئ چې خپل کار ته دوام ورکړئ. هغې ته څه پکار دي؟ کار دپاره باید دوکار تاسو ولرئ. تاسو سره باید یو فورمه وي او فورمه د همدغه د ایمیګریشن په سایټ کې شته دی، LMA3 اپلیکیشن فورم دی. زه به هغه لینک هم دلته واچوم او دغه فورمه چې کله به تاسو ډکه کئ دا فورمه به تاسو باید د LMAU application@justice.ie ته باید تاسو ته واستوئ تر څو دا ستاسو پروسه تکمیل کړي. او څوک کولی شي لکه څنګه چې مخکې ویلې باید تاسو دلته 5 میاشتې تېرې کړي اوسیږي، جواب مو نه راغلی، نو په دې اواخر کې خو جوابونه ډېر راځي او دا باید زموږ د یاده ونه وځي چې دغه د کار اجازه هغه دوستانو ته چې کله ورکړل شي نو 12 میاشتې وخت لري او بیا 12 میاشتې وروسته بیا هم چې تاسو جواب نه واخلئ بیا کولی شئ چې مننه. الله دې وکړي چې ستاسو پوښتنه ځواب شوي. ښه ده، وباد اوسئ.